مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته قلم کړې ده او لیکي چې لیلا 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 یو سړی پې تېري او ورته وایي چې گفت ای مجنون شیدا چیستی گفت ای مجنون شیدا چیستی میں نویسی نام بہرے کیستی دسکے او مجنون لیونیا دسا نام لکی پا دی خاورو مجنون ورطلا سی گوری ورطوئی چھے مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم دا لیلا دا نامی مشق کوما مشق ستوئی ستوئی بن بنو کئی نظر پہ سپوئے گا ستوئی سبی دا یوشی دورئی کول بار بار اغویل چرانا ہیر نش وقتنا گئی را سکے نو دے ورطوئی مشق نام لیلا میں کنم دا لیلا نام مشقو ما چرانا چرتائی رنشی او پتی سکی لیلا 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 پس مکہ باندی لکی لگیا ہے پتی سکی نو دے ورطوئی خاطر خود را تسلام دے ہم سکے مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلام دے ہم پتی سکی جی خپل زړه په تسلی ورکوم خپل زړه په دې تسلی ورکوم دا مجازي عشق اوس مجنون د شپې ناست دی نیمه شپه ده دنیا اوده ده او دی ویښ عزیزانو د دغه خوند هم خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همراضي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیکو بشانی او ملائکو ته وایي چې زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه نو الله په خپل دغه ټیم کې आवाज کوي اغاواز اللہ والا اوری سوک شتا چه دی وقت چه غواریو زی ورکم مجنون اسناس دی نو یک شب مجنون بخلوتگاہ راز یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے زما بے نیاز خدایا اے زما دلوی شان مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چو کر دئی نیمه شپه ده خدای دا زما نامه دی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې اوس دې یو ټکی د خیال چې دا ولې ټکه خدای پاک ته سو کولی شو
ویلش ولی خدا یاد ہے چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چو کر دئی ولی زمانہ میں مجنون خیدا او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولی اچوړې دیوانی ټکی خدای له خوند ورک आवाज ورته وش आवाज ورته وشو چې کار لیلا نیستی کار مناست اول ورته आवाज څه وشو حاطف غیب آمد مرد غریب आवाज ورته وشو چې مجنون غریب او ملنګا او مجنون غریب او ملنگا کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس او ملنگا او مجنون او پخاور کے پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه مې لیونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ ار خسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینې دي ځکه چې دا خسته جوړ کړی چا دی نو کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مینې مجنون وی خان یا اللہ چی پتا مینې مو بیا په لیلا مینې نو گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کو نند آفرین کدا د زمکه په سر ټوله دنیا په ما آفرین وای لیکن زه من نگویم آفرین ہے چکس من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس چار کلا خدا است دی مخ کې ستا د نور تجلی دا نو د دنیا په آفرین میں پروا نشتا دینه پس به زما لوی صفت چې د لیلا کندل د لیلا کنزل چې دی دا به د مالوی صفت اوس معشوقي کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واوري د یو بل اوس ته چې پچا څوک د خوښي یو ډېر فلمین او ته هغه ځای ته ورشه او ځان د ډېر ډولۍ کړي او ورشه هغه د لسم لاسم درنه کي او داسې تندې تروش کړي کېنالته پاتې بشي اسی وایم چې پاکستاني غوړ دې ځان نه جوړ کړي کنه پاکستانی چې دي دا لوانه غوا دي لوانه غوا پرنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته پرنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرند دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړې نو
او تاور شو لاس در کی سامان کې جوړه تکړه خې التکینا لکه دلته بل ور دی اجرینه یو سړی راوته نه راوته مالوالي ول زه خو پډیر لوی تمرا غلم چې دا زما دوستان دی او د سلف تیرانه مالی له خو د نفس پریشن شو ولی مال د ځان د سره ګمال کړي او د نن لفت ملاو نشو مالی له د نفس پریشن اوس عاشق سره چې د معشوقي ترخی خبري هغه ته څه وایي مدح من دشنا میں لیلا باد بس دینا پس یا اللہ جستا د نور تجلی د لیلا په مخ کې نو د دې کنزلې بز دینا پس تا مدح او تعریف غنا یو عاشق بل وایي صبا بکوچے جانا گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلی دو نو لګ زما حال ورته وایا خاور کې پروت دی لاسې بالغ کړي دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبر باندې په ایمان ور روټي خلاص پوهیږي نه سحر باد سره خبر باندې صبا بکوچے جانا گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او چرته دی ولیدو نو لګ زما حال ورته وایا لګ ورته وایا او دا ورته وایا چې تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تالا سپلاس درزی چی پخپل ہجران کے ما سوزے او کتز ما پسوزے دو خوشالے ما دی پا خدای قسمی زستا دلا سپور کے پروت خوشالے ما گورا داسم چلتا شریف چی یار را پاسی یار پور کی واچی او غیار با خوشحالی پور کی وی ابراہیم علیہ السلام پور کی چاہ چولے نمرود سو کو چی ابراہیم پور کی واچولے جبرائیل ور تراغه چی پٹالے کینولو اورتے ور دیکا کولو جبرائیل راغه ویل سنگا چلو کم ویل زخپل کار کوا نمرود سوک دے چی ما پور کی واچی چی سوک میں آچی آغا پوئے گا و کارے پوئے گا چې د اور د منځ لیکو او تالی والو په توره باندې د اور په دې منځ کې پریوت چې په لمبو کې پریوتو یکدم اور ته आवाज شو یا نار کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نسوځه یخ او سالم گلزار ته جوړ شو ایو بزرگ وای کنه ویلان دې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي دور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دي دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا ډیرو بسکلی وی خو موایا زما دسکلو قاتل تا دمرا خندیدل یم تپوس مکا د یار د لاسا اور گلزار گنی خل نو مجنون تبوی چې د لیلا کنزلی څنګه مجنون په صفت گنی دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو دا هغه وخت وي ورشي دا تپوس اغا صحابه نو کوي چې کوم د جنگ نه پاتې شوی او پیغمبر ورته ویل چې تاسو نه خدای خبر دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځانو تړلو ویل والله که ترغه ځان پرانیزو چې ترسو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي دا عشق مونږ خلک عشق څه پیژنو مینه څه پیژنو درد څه پیژنو
दर्द। गालिबन इकबाल शेर दे कि एक ऊंग से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक ऊंग से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। मैं छुपके रोता हूं जब सारा आलम सोता है। ये ऊंग में पजड़ की उचती और ये दर्द में पजड़ की वो जब पट पट जाड़म पागा वक्त के वर्ता चिकम वक्त के टोला दुनिया उदई नजवीखे माशुके मो जमा माशुका में लिखाई न दगा वक्त के वर्ता जाड़ खुदाई दे दा दर्द मुन के पैदा अवागा दरवाजे द सोमनाथ आगा महमूद गजनवी काबल ता वड़ी द ज़ाहिर शाह په वخت کې د اندوان او خوشالولو د پاره واپس بیا غا دروازه وکړي خلک دا اوس خو وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں وینا محمود غزنوی پاتے شوے نہ ایاز په زلفو کې هغه کوګواله پات اوس ایاز څنګه ایاز دا غلام د محمود غزنوی غلام او بادشاہ په مینو د بادشاہ ډیر ښه دا محمود غزنوی چې په کوم ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کمی جامع دا غسته وي نو پنسي نه وي او پاس باډای وا لستونی نو دا زینې وو کېړو پوندې نه وي پنځای وا په دې جامو کې د په منډۍ کې خرڅېده بادشاہ ته د غلام ضرورت شو دا غلام ورته واغسته وره چې وره داغه اخلاق او کردار داسي چې محمود غزنوی په مین نزان سره په تخت کې نولې غلام به ځان سره په تخت کې نولې دی آیا څه چل کړو چې هغه کمیس او پرتوګ او غس کېړای او هغه ټوپای هغه په یو بکس کې خېوا هر سحر به بکس لري کو دی جامو ته بلا سوکت او بیا بر چا په شکایتو کو شیطانت یو کو چې جی دی ایاز استاد بادشاہ لالونه او جواهرات پټ کړی دي او د کټ سر ته بکس پروت ته پاغي کی دی او ار سحری کوي ها بادشاہ ډېر خپش ایاز راوختو د استاد کټ سر ته بکس چې پروت دی کې سدي ایاز ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دا کنجی ده او زمانوی سعادت بدای چې دا بکس ته پخپل لري کې وي ګوري دلراک کنجی دی واغسته او بکس لورغه چې بکس پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی زوړ کمیس دی او زړه ټوپای ده زړې کېړې ده بادشاہ ورته د سکینو چې می داولی ایاز ورته قربان دې شمه دا غجامی دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅې دما ما دا جامع غستې او په منډۍ کې زما بولی کې دوللا مې دما تاوا غستم اوس چې ستا په تخت ناست محکم شاهي لباس مې غستې نو سحر دا جامع وګورم او زړه کې ویم چې او ایازا ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاہ لباس او په تخت ناست داسې نه چې غرور در کې را نشي نن سبا چې پیسې ورسره راشي د فرعون بچی ته جوړ شي که نه فرعون بچی نو زهر سحر دا بکس کی جامع زکا گورم چی غرور را کران شي اوس با ایاز مونږ چرته نه پیدا کوو محمود غزنوی بکم دنه پیدا کوو ابو الحسن خرقانی بکم دنه پیدا
او شیخ سعدی به کم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدی هغه بچای به کم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وی چې قافله رفتن به ما هم میرا نه به کوم خو سر چلا نو ځکه وایي چې نو غزنوي میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول اللہ خود ټول کائنات ځان دے زړه دے چې زړه نه دې سمجھ د دې سم مثال شته په کوم ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناشته په پټي کې ګوټ کوي چا ورته سکه یار دې وفات شو ویاو هغه ګوټ چې پکې هغه ته څه وایي رمبه غونډه هغه رمبه پس مکه وښت او اسمان ته وکړه چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونته چې څو پورې صاحب حال شوی دینا بعد نو غزنوی میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں نہ پہ حسن کی اغا ناز و نزاکت پاتے شوے دے او نہ پہ عشق کی اغا گرمی پاتے شوے عشق اور دے چدن نہ بلی لکه سعد ابن ابي وقاص کې چې لمبه بلوا او په جنگ کې سینه اچوله په مرګ باندې ځکه چې معشوقای ولاړ پیغمبر ولاړ دی او د په مرګ سینه اچي نو پیغمبر په جنگ کې وربنده کا په دې ملای وټه پولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فدا کا ابي و امي ابا سعد ولا زما مور او پلار دې تانه قربان اوس دار وته ما کوم چاته ملوش پاړسمې سپاره د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی په خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علی السلام سره مرګ شو موسی علی السلام خیای نو خضر علیہ السلام ته وی چې دا شل دی چې گزاره وکاو یو دواله کانو لوبه کولی او خضر علیہ السلام یو الک رونی و مړی موسی علیہ السلام ورته وی چې دا څه نو دی ورته وی چې قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا ما تاتنو ویل نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شو خیر دې بیا وغږنه بیا یو بلا واقعه وکړه بلا درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علی السلام ته چې ما اوس پوي کا په درې وړ واقعو
اوس په دې یوم کو یوم دوه بیا ګورو. خضر علیہ السلام ورته وی چې دا الک ما ځکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا کلوی شوی وی نو د ده د وجې به دا مور او پلار هم کافر شوي نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړ که چې د ده د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل لیکن د حال تقاضا دا وه د حال تقاضا دا وه چې د نه وروسته نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لرې کول پکار. نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حال وو. اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کانا مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاری میں شدند. مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به واوریدن حال به پراغ. اوس په ظاهر خو رباب او شپیلې که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیلې هم اورېدل جایز دی. دا پیر بابا چې اوس پیر بابا له خلق څه دپاره ځي چې ښځه یې نه وي ښځه یې نه وي نو زیارت ته لاړ شي وایي پیر بابا ښځې ورکوي. دا دومره لوی سړی تېر شوی ده ته به هم رباب غږېدو نو د ده دا لستوڼي ډېر لوی لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼی داسې او داسې کو. یو ملا ورسره ناست و هغه لستوڼی ونیو چې داسې کوي خو چې ده لستوڼی داسې کو ملا چې کته بیا په ګلقاف کې زمانه تېره شوه څه مسله پیښه شوه مسله پیښه شوه نو پیر بابا وویل چې مولانا صاحب ته آواز کوي چې دا مسله حل نو چا ورته وویل چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستوڼی ونیو او سړی غیب شوی دی. وی ښه وی ښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی او رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا مولا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی دی نو ویني خو چې داسې کو نو بیا دلته و. دا کرامت و په دې کې به دا اوسني مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ
ورته کټک پټ کې راځي چې دګر مولا ته دی مال را مخامخ کوي. کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت د ولی په کار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت. شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دي چې کرامت څه شي یو معجزه ده. معجزه څه شي ته نو خبره د هر چا دا اوریدو قابل هم نه. اوس د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر رباب غږی او لستوڼې دی ورته خوځوي. مونږ خلک چې رباب او شپېلۍ اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي. دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو د پاره دي تاو ما د پاره نه دي. بیا دا د صاحب دل خلقو د پاره دي. ځکه شیخ سعدي صاحب وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی. کته د سارا کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي. مولانا روم یو عام ملاو خو چې د صاحب دل لاس په ویلای شو نن هغه خدمت ته خدای اغسته دی چې تر قیامت پورې به څوک مثال پیدا نه. په دغه اولیاء یو شیخ سعدی مو دا دومره لوی سړی چې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د شیخ سعدی صاحب متعلق وی چې په فارسی دنیا کې د دغه غوندې اوچت سړی نه دی تیر شوی. هغه څه وایي تقریر یې چېرته کړی و چا به په اعتراض کړی نو وی چې سازیا شیرازیا پند مد کم ذات را سازیا پند مد کم ذات را کم ذات العاقل شود گردن زند استاد را. کم اصل سړی ته پند مور کوا کمینا او رزیل سړی ته پند مور کوا. کمزاد کا عاقل شو هم د استاد گردن بپری تو دا تاسو باندې چې کدا چرته مولیانو مان ته پوسو کو نو زبې ورته وخه چې چا ټول عمر چا سره طالبګری کړي او رستو په بل مزه ووري نو زما استاد نه پیدا ته تاسو ته نه مولیانو رانه تاسو کو نو مثال به ښکارا ورته وخه پلانې دا شیخ سعدی دومره لوی سړی و. یو ورځ د یو نواب مېلمه شو د نواب مېلمه شو نو نواب ګډه روټۍ وکړه چې روټۍ وخوړه نو پوښتنه یې وکړه چې شیخ سعدي صاحب د دې روټۍ څه خوند و نو دی ورته وایي چې هاي نان شیراز زما د وطن روټۍ چې د هغې ډېر لوی خوند دی. د نواب ډکې خیال وکړو چې دی په شیراز کې څه خوري سبا له ولا د هغې نه هم تیزه روټۍ وکړه. بیا یې پوښتنه وکړه چې شیخ سعدي صاحب څه مزه یې وه دی بیا ورته وایي چې هاي نان شیراز زما د ملک غوندې روټۍ خوند چېرته نشته. نواب له غصه ورغه چې په سبا له باندې
ملک یې څومره نعمتونه وه ټولې ورته مخکې کېښو چې بیا وخوړه بیا یې پوښتنه وکړه چې څه مزه یې وه دی بیا ورته وایي چې های نان شیراز نواب ستړی شو ښه ده که زه کله شیراز ته لاړم زه به ستا کور ګورم او ستا روټۍ به ګورم زما دې بیړه غرقه کړه په خط و عام باندې او برابرولو باندې او ته وایې چې های نان شیراز څه زمانه پس شیخ سادي وطن ته نواب صاحب راغی پوښتنه یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه کور دی او کومه بنګله یې ده او کوم ځای دی خلکو ورته وایي چې جي هغه خو بنګله منګله نشته مخامخ پټي کې د وښو جونګړه نه ده دغې کې اوسي دې کې اوسي بیا وجدي نواب ورغی په خپله دروازه کې ودرېد आवाज یې وکړ چې سعدیا شیرازیا نامت بساس سعدیا شیرازیا نامت بساس او شیخ سادی د شیراز اوسېدو والا نامه دې بسته چې سړی اورېدی کور خو دې د لیدو نه دی په جونګړه کې اوسې اوس دا داسې وخت و چې شیخ سادي صاحب کور کې نه یو لورې وه وړه هغه راووته چې راووته نو ورته وی چې مېلمه تا څه ووې پلار مې کور کې نشته څه دی وی ما دا وی چې سعدیا شیرازیا نامت بساس کور خو د خس و خاشاک دی او نامه دې دومره لوی نو هغې ورته وی چې پلار مې نشته خو د دې ټکي جواب به زه درکړم وی زه د پلاني ځای نواب یم ورته نواب صاحب د دې خپلو الفاظو جواب واوره لورې ورته وړه وی ورته وی قافله رفتن د ماهم مې رویم قافله رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو ژوند خو د اوښانو قافله ده که نه بل څه دی څه پته مې ورته ژوند د اوښانو قافله ده داسې لمبر په لمبر روان نو ماشومه ورته وایي جو نواب صاحب قافله رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو خو یو څو ورځې د ژوندي په دغه جونګړه کې به تېرې شي یو څو ورځې دي په دې کې به تېرې شي عزیزانو خلق داو بنی آدم داو نوابان داو اوس نواب او بادشاہ ته ګوره او بیا د ملنګانو دروازې تلو ته ګوره خلق داو قسم په خدای دی چې زه د دې خلکو په کردار باندې نظر اچوم
او بیا د خپل ملک ته وګورم د خپل ځان ته وګورم خدای خبر دی چې زمونږه حشر او زمون انجام بڅي زمون بڅ حشر او زمون بڅ انجام خلق دغه نن نواب بادشاہ او بیا د غدایانو جونګړې تراتله قسم په خدای دی چې په دې کابل یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوی نوم په هندوستان حمله کړې وه چې حمله کوله چا ورته وی چې دلته یو بزرګ دی صدوات اغستل پکار داغه بزرګ نامه وا ابو الحسن خرقانی رحمت الله یا ډېر لوی فقيه محمود غزنوی چټو لیکل چې ابو الحسن خرقانی ته وایي چې بادشاہ دی غواړي هغه ورته ولیکل چې زه اوسګار نه یم ما ته وګورئ اوس رښتیا وایي چې نواز شریف چټو لیکي بجلیګر مولا تا نو بجلیګر مولا به 15,000 ټیزونه د خوشحالۍ نه وانه چي چې نواز شریف غوښته نواز شریف غوښته او لا ورپسې هغه لاهورې دی که لغارې دی که هغه وغواړي صدر صاحب غوښته ماړه یو سړي ما ته وی ته د کشمیر جنگ ته تلې مال نه ویل نو ته څنګه مولی چې د کشمیر جنگ ته نه تلې مال ته تلې ویل نه ځم نه تلې نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي زه په ایمان وایم د بې غیرته قوم امام غیرتي کېدی شي ویل نه نو خو څنګه ته بې غیرته داسې مونږ هم یو که نه څنګه هچړي اسې بچړي ابو الحسن خرقانی ورته لیکي چې زه اوسګار نه یم نو دی ورته بیا خط لیکي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت تابعداري کوي ته څنګه زما حکم نه مانی او نه راځي ابو الحسن خرقانی د کاغذ په 60 ورته بیا ولیکل چې بادشاہ سلامت ته په دې آیات پوه شوی نه ته پوه نه قرآن کی ترتیب دے اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی بیا د بادشاہ وخت دی نو زه د خدای د اطاعت نه نه مزګار شوی مخکې رسول پاتې دی نو زه ستا اطاعت څنګه ومنم او درشم بادشاہ ته چې دا خط راغی څه وخت کې ویې کته نو په خپله ور روان چې ور روان شو نو ورغی چې ورغی ابو الحسن خرقانی په ځمکه ناست و چا ورته بادشاہ راغی راځي بس په ناستې والا داسې لاس ورغی په ناست چې لاس یې ورکړ کېناست اوس په ایمان یې ویل چې چاته دې تمه نه وي که نه نو نیلی چیلی خو به ورته نه کښېږي که نه راغلی هلته کښېنه اوس اډب بچیه تا سره نور څه دي سوا د بادشاهۍ نه خبره ده که خو ستا دا بادشاهي زه په یو کنجه کم نه الم نو زه ستا پروا څه کوم ته څه خو د پاکستان حکمرانانو ګوره په ایمان وی چېرته د 2 پیسو مخ پکې شته د 2 انو بوتار پکې شته ته څه زه خپل کار کوه کینل محمود غزنوی غوندې بادشاہ داسې غلی کېناست
سات چې تیر شو داسې ورته وکته څنګه راغلی وی زه هندوستان ته راغلی یم او په سومنات باندې حمله کوم د هندوانو په لوی خدای باندې حملې ته راغلی چې خاوې خبرې ورسره وکړه تقریر یې ورته وکړو دعا یې ورته وکړه بیا یو خپله خلقه وله ورکړه وی چې په کومه ورځ په سومنات حمله کې دا واغونده او 2 رکعاته نفل وکړه تاله به الله فتح درکړي چې څه وخت محمود غزنوي روان شو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسې لاسونه ورته هغه د لاس کلک ونیو وی حضرت زه چې رالم زه میلمه وم ته ماته پانسېدې او اوس چې زما نو راته پاسېدې وی چې بادشاه سلامت ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا دا بادشاهي په یو کنجکه نه د ستا د بادشاهۍ پروادار نه یو سړي ته په دې نیت پاسېدل چې دی دولتمند دی نیم ایمان دغه سړي نه لاړ شي نیم ایمان په دې نیت پاسېدل په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی عالم دی ښه سړی دی فلان فلان دا جایز دی لیکن که په دې نیت ورته پاسېدی چې دا بادشاه دی یا دولتمند دی یا ماله به سرا کی نیم ایمان د دې سړي نه لاړ نو ویل ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه ویل نو اوس ولې پاسېدې ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په دې تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې ملنګ شو نو یو ملنګ بل ملنګ ته پاسي بیا نشه درنه نو دا یاد لري چې د چا په سر کې د خانه د نوابۍ نشوي او هغه ته په دې نیت پاسېدی چې دا دولتمند دی تا نه د یو نیم ایمان لاړ شي نن زمونږ ټول ملک داسې دی ټوله زندګي داسې ده که د جنازو کې که تاسو وګورئ چېرته غوړ غوندې راغلی دا ټول ته داسې ټوکرای ټوکرای کېږي یو کلی کې جنازه کې پېښ شوی وه نو هلته یو ارباب صاحب راغی نو ټوله جن ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی ارباب صاحب په ښځو کور دې وران شه چې کور دې وران شه خو راغی که نه بس راغی هلته به ولاړي که ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی او خان راغی او نواب راغی چیف منسٹر صاحب راغی او گورنر صاحب دلته مې یو جنازه کوله په دې زمونږ د دې بالا ماڼۍ جنازه وه قسم په خدای دی چې هغه مخکینی گورنر پکې ما پسې جوخت ولاړو زه مخکې ما جنازه کوله هغه راپسې ولاړو چې ما سلام وګرځولو دعا مې کوله ما ته هغه ګوري چې ګینې دی به اوس را مخکې چې لاس بوچت کي زما ټټوخانه دا ستا غوندې ګورنران زه په کنجک هم نه علم زه به در مخکې کېږم چې تا سره به لاس ملاوم او دا خلک تی نیلي چیلي کېدي چې ګورنر صاحب راغلی دی ګورنر صاحب راغلی خدای ته وګوره نیلي چیلي د هغه چا نه شی چې چا ستا د مړي قبر کنستی دی ستا په مړي خاورې اچولي دي ستا مړی قبر ته سپارلی دی هغې نه نیلي چیلي کېږي خان او نواب نه نیلي چې کېده څه